بسم الله الرحمن الرحیم. with world پیج لاوډ ختم شوی او خلاص شوی خو اوس به ریفرنس به وایو. ریفرنس به وایو. ریفرنس ویل کېږي ریفرنس یو څیز یو چا ته راجع کول ویل کېږي، یو چا ته مراجعه کول ویل کېږي، د ریفرنس ویل کېږي. صحیح ده. په ریفرنس کې موږ سره ډېرې زیاتې فنکشنونه دي. نو شروع کوو اول دا ټیبل اف کنټینټس نه. څه نه؟ ټیبل اف کنټینټس نه. ټیبل اف کنټینټس. ټیبل خو کېږي میز ته، اف کنټینټس ویل کېږي فهرست ته. تاسو به اکثر لیدلي وي د کتاب هغه سټارټ کې چې دی اول سره که نه، نو چې کومه هغه شوي وي، مثال مثال دا خبره ګوره، دا کتاب د سی پلس پلس. صحیح ده. یا دغه صحیح ده. دغه چې دی دغه ته څه ویل کېږي؟ فهرست ویل کېږي. دې خو ته وګوره، دا ګوره دې څه ویل کېږي؟ فهرست ویل کېږي. څه ویل کېږي؟ فهرست ده. یعنې کنټینټ ټیبل اف کنټینټس دي. پښتو کې ته فهرست وایي، په انګلیش کې ته ټیبل اف کنټینټس وایي. ټیبل اف کنټینټس دا دی، مطلب دغه کتاب کې څه شي کوم کومې خبرې شوي دي، څه په اړه معلومات شوي دي که نه، دغه ټول معلومات څه شي کولی شي د کتاب څنګه ورقه اول صفحه کې څه وي دغه خبرې لیکلی شوي وي، ټیبل اف کنټینټس وي پکې راغلي وي. نو اوس بو دغه شی غواړو موږ په ورډ کې څنګه جوړو. صحیح ده. نو دې نه موږ اول څه کوو؟ د ټیبل اف کنټینټس د دې آپشن نه موږ ګټه اخلو. صحیح ده. هلته ویلي دي provide an overview of your document by adding a table of contents. Text using adding style will be included automatically. To include more entries, select the text and select the add text. The table will be refreshed when you click update table. اوس راځو ګوره د ټیبل اف کنټینټس لپاره موږ اول څه کوو؟ اول زه څه کوم؟ لیکل زه ورکوم. صحیح شوه. یو د لیکلو ته هیډینګ ورکوم. ښه چې هیډینګ دې نه ورکړی ته هغه نه شي کولی. صحیح ده. ضرورت نه شي جوړولی. پوه شوې که نه؟ دلته یو 200 2 پیجه شو. څه شی شو؟ 2 پیجه. دا نه ورځ زیاته کوم دی. صحیح شو. 2 پیجه دی. دا هر یو پیج ته څه ورکوم؟ هیډینګ ورکوم. څه ورکوم؟ هیډینګ ورکوم. فار ایگزامپل د کمپیوټر په اړه باندې څه شی دی؟ معلومات ورکوم. صحیح ده. کله چې غواړې دلته هیډینګ ورکړې نو څه به کوې؟ کنټرول الټ 1. صحیح شو. دا یو هیډینګ شو. صحیح شوه. لاندې راځم. دلته کمپیوټر څو پاړه لري؟ هارډویر حساب شته لري که نه. هارډویر چې دی دې ته به هم هیډینګ 2 ورکړم. څه ورکړم؟ دا به غټ کړم. کنټرول بي به یې کړم. صحیح ده. غواړم دې ته هیډینګ 2 ورکړم. کنټرول پلس الټ پلس 2. دا هیډینګ 2 شو. صحیح شوه. او بل چې دی دا سافټویر هم هیډینګ 2 راځي. صحیح ده. سافټویر کنټرول الټ پلس شفت پلس 2 هیډینګ 2 شو. صحیح ده. اوس راځم بله خبره دلته بل هغه کې چې دی دې پیج ته راځم. په دې کې ورته لیکومه چې موږ سره څه شی دی؟ هغه اپریټنګ سیسټم دی. څه شی دی؟ اپریټنګ سیسټم دی. مثال به ورکوو که څنګه؟ ښه کنټرول پلس شفت پلس 1 دا اول هیډینګ شو. صحیح ده. په اپریټنګ سیسټم کې څه شی دی؟ نه اپریټنګ سیسټم کې چې د مثال خبره موږ سره منیجمنټ اف پروسس. صحیح شو که نه؟
غټ کم کنټرول B بولډ شي بیا د هډینګ 2 به کوم څه ده کنټرول پلس الټ پلس 2 هډینګ 2 شو څه ده همدغه شان ته راځم دلته به ورکومه ښه بل څه شي دی موږ سره مثال خبره CD دی صحیح ده CD دی او HDD ده صحیح ده بیا مثال دلته مې چې سټوریج دی راغټ کوم څه کنټرول B ښه دغه زر کوم کنټرول آل پلس 1 هډینګ صحیح شو سټوریج کې بیا مثال د موږ سره یا موږ سره دا هم خبره ایکسټرنل سټوریج کته چې ایکسټرنل کوم دی نو ورته کوم یو نه کوم او کې راځي کوم کمپوننټس کې راځي زه هم درنه کوم ها دا هغه موږ سکندري پرایمري نه ها ایکسټرنل روانه کې لاین راځي او USB د فلاش د لاري او چې انټرنل ده انټرنل سټوریج ده او انټرنل معلومات دی آل پلس شي دا موږ سره دا ټول شو صحیح شو دلته راځم اوس د هغه بخش ته راځم مین بورډ ته راځم څه شي دی مین بورډ ته مین بورډ دا عندنا بس زي ما بس يار کنټرول B آل پلس څه شي 1 د مین بورډ کې سیده مو سره مثال خبره یو مین بورډ کې مو سره مثال خبره ریم راځي سیده کنه اسی بس یو څه ولي کوبه آل 2 صحیح شو او ټول هغه شو بس دا بس سیده د هډینګ مور کنه صحیح شو ها اوس راځم ټیبل اف کنټنټس ته څه راځم خو یو هغه دلته باید زه وکړه چې ټیبل اف کنټنټ راشي په اول پیج کې باید راشي ځکه چې کتاب اول ساته کنه اخر کې اچي آفرین ټیبل اف کنټنټس دا به وایي یو بلټ ان اتوماتیکلی کنه موږ سره دی پېښ وي یو مینوال د اتوماتیکلی دا وسه واچو کړو او موږ سره بلټن دا وره بلټن دا چې په سیستم کې د مخه خپل جوړ مخکې جوړ د بلټن کېږي یو یوزر خپل جوړه څه ده کنه ها اوس دوی کې دا څه شی شو موږ سره ټیبل اف کنټنټ شو خو هغه هډینګ چې موږ تاسو وکړل د بلټن موږ استفاده وکړه څه ده کنه اوس ګور کنټنټ د کمپیوټر باندې ده کنه دا هارډویر به په سافټویر به کې په سیستم به کې پروسس به کې راځي څه ده کنه دا خبره ده څه شي دا پیج نمبر څه شي دی پیج نمبر په دویم پیج کې چې د کمپیوټر باندې خبره شوی ده دریم پیج کې چې د هارډویر خبره شوی ده سافټویر خبره څلورم پیج کې شوی ده سټوریج چې د ایکسټرنل او انټرنل سټوریج څه ده کنه وان پیج کې اتم نهم پیج کې په مین بورډ چې د دولسم او درسم پیج کې که غواړئ چې دغه ته ځان ورسې سټوریج ته مینجمنت ته کنه کنټرول پرس کا انټر کا عمل ته وځي دا خو موږ سره په انټرفیس کې دی کنه کوډ کې موږ سره دی خو کله چې کتاب کې دوه خو نشي خو هغه پیج درکې دا پیج نمبر درکې سي دا چې په دغه پیج کې دی صحیح شو تاسو به درې اکثر کنه نه مې درې ځان ولې غلي کوي دا و درې ښه یو خبره پر دا اوس زه راځم دا خو ریم پکې واچم شو کنه چې اوس یو بل موضوع پکې اټ کوم دی سبب کومه بل موضوع پکې اټ کوم هغه بس نه دی کار شوم اوس راځم مثال خو زه اوس اخر څه تر شم د اخري کتاب کې دلته ما سواچو دلته د ویجی خبر رااله سره ویجی خبر رااله دا مې د غټ ک کنټرول دی مې کسې شو کنټرول ال پلس شي بس هډنګ وان مور کوم یو خبره کوم مهمه موضوع ده تبدي چې ریکارډینګ شروع ده پس دا سوال کوم اوس راځم تاسو کومه انت خلې دا راغلی کنه دا وره نه دا راغلی کنه
دا پاس هغه ښکاري دا اپډیټ ټیبل دا سو ها او یو اپډیټ پیج نمبر انلی دی اپډیټ انټایر ټیبل دی پیج نمبر دا چې تنا پیج بدل اپډیټ کې کوم پیج کې دی د جنا اپډیټ انټایر ټیبل چې کومل دی ټول متعلق غوړي ها ویجه را کړنه ولا دا څه دی اپډیټ ټیبل کار شو بیا نورو دغه خو به ټیبل اف کنټنټس کې کنه یا مثال ټیبل اف کنټنټس ټیبل اف کنټنټس په خپل خو باندې جوړای کنه لیول سمو لیول ورکې هغه سمو ستور کې غوښتل تخته سیټینګ کولای شي دا سیټینګ جوړ کړو زه جوړونه د خیر دا څه شي د مسره اتوماتیک ټیبل دا مسره شته صحیح ده ټیبل اف کنټنټس زه غواړم دا جوړ کړم مینوال صحیح ده په خپل خو باندې ټایټل څه شي د کمپیوټر دی کنه صحیح شو او دلته څه شی موږ سره هارډویر دی څه شی دی هارډویر دی لیول 3 کې څه شی موږ سره سافټویر دی صحیح شو دلته مثال موږ سره بیا څه شی دی سټوریج دی صحیح شو دلته څه دی ریم دی مثال خبره دلته ایچ ډي ډي دا په خپل هم جوړولای شي صحیح ده دا غواړي چې مثال د خپل د کلر امر کولای شي ټول کنټنټس ته دې نه هم تراشه صحیح ده دې هم ډیزاین ور کولای شي دا انتخاب کا دا ورکوي چې د جن سټاپ بدلول شي چې هر څه به ته هغه ستا په اړه لري څه کولی شي صحیح ده او بل چې دی موږ سره په دې او سوري ریفرنس کې ټیبل اف کنټنټس ده په دې کې مور ټیبل اف کنټنټس فرام ام اس افیس ګوره ښه چې کله انټرنیټ سره هغه وسلې نو آنلاین کنټنټ اویلیبل اوس نشته دی موږ سره صحیح ده که تاسو چې نن نه غوښتل شي نو کنټنټ نه غوښتل شي دا خو دا یو ډیزاین نو ډیزاین پکې شته صحیح ده او کسٹم اف خادل د کسٹم ټیبل اف کنټنټس چې موږ سره په خپل خو باندې جوړې په خپل خو باندې څنګه جوړې مثال خبره دا سو ګوره ښه دا پیج نمبر ته ښکاري صحیح ده کنه دا خو اوس کله چې ځکه خیال کړی ما چې کنټرول پرس کې کنه کنټرول پرس کوم ډایرکټ به مغلطه امر پیج ته زبولم صحیح ده نو دلته څه شی موږ ته یو هایپرلینک جوړ شو که ته ورته چې دا هایپرلینک ختم شي سناب څه شي کی ساده سمپل اوکې کا بیا چې دلته راځي ګوره ښه دلته راځي کلیک ګوره ښه کنټرول پرس کا هیڅ هم نه کیږي هیڅ جدا نه بوځي دا ګوره ښه نه دی بوځي ده کنه ځکه چې هغه لینک ته ختم کړ کسٹم ټیبل اف کنټنټس ته راشه په دې چې نه هغه لینک دی باید وي سوي هغه لینک دی باید وي هایپر لینک ګوره ډو یو وانټ ټو ریپلیس د ټیبل ګوره ښه کنټرول پلس کلیک راځي کنه ګوره مخکې نه راته کنه اوس ته راځي نو دا څه شي هایپر لینک هم سره لینک ورکولی شي کله چې تاسو وایي یو سرچ کوئ کتاب جوړ کړه نو که خیر دې کړي وي اکثر موږ کتابونه په دې ګورو کنه کلیک کړئ هلته هغه پیج ته ورسوي دا څه شی دی دا موږ سره هایپر لینک ورته ورکړی هغه لینک ته ټیبل اف کنټنټس کې بل چې د موږ سره کسټم چې دی شو پیج نمبر دی پیج نمبر غواړي د پیج نمبر که نه غواړي که غواړي اوس خو شته دی څه ده که نه غواړي نو ورته چې نه یې غواړم پیج نمبر یس که ګوره اوس د نه یې ښه نمبر شته پیج نمبر نشته که نه سمپل هغې درته درکړي دي او که غواړي چې نه پیج نمبر زه غواړم نو به بیا کلیک ته پرې ته راځي به صحیح ده اپلای یس پیج نمبر درکړه ته صحیح ده ښه بل چې دی موږ سره دې کې رایټ الاینمنټ ټیبل دغه هغه ته ښکاري د ټیپ لیډر ورته کېږي لیډر ښه یعنې لارښوونه چې کوي مثال خبر دا څه وګوره که دغه ته غواړي چې نه وي نو مطلب ایسته کوی هم شي صحیح ده که نه ګوره لیکل لکۍ درته صحیح ده پوه شي مطلب باندې که کسټم اف ټیبل اف کنټنټس باندې ته چې نه لږ لین د بي کیو لین ښه ده
صحیح ده استاد ها دې کې دا ورته بیا هغه سایډ ته راغلی لکه رایټ سایډ دا اولې لیفټ سایډ کې کوم ورډ چلاوه لسل څنګه رائټ الان پیج نمبر بیا پیج نمبر دلته ته راځي چې کې نه نه لټ نه راځي دلته باید نږدې خوا کې نږدې راځي څنګه ته دا پوهېږي پیج نمبر دي دا پیج نمبر ته وایه نږدې نږدې ته راغلی دا ورته بیا لفټ راسنه څه څنګه دا لیکل دي نماز کوي چې دا هغه نمبر دي چې سیکوینس به ته نه نه سیکوینس نه دا ټیبل پیج نمبر دی پیج نمبر دي کنه رائټ الاین پیج نمبر لیکلي دی دا کنه ګوره ها صحیح شو خابل چې دې موږ سره مثلا دا چپټر په کم پیج کې هغه د پیج نمبر ته شو کې ایډرس ته شو بالکل بل دا شو لیول دی څه شي دی دا لیول تخکاری 1 2 3 لیول ته 3 لیول پورې د خدای شي څو لیول پورې 3 لیول پورې اول لیول خدای دی درنه ولا درنه ته چې دلته مختلف هغه انتخاب کړه کلاسیکل سټایل هم وګشته مختلف ډیزاین وګشته د دې چې په فارمیټ دي مختلف ډیزاین تاسو فارمیټ شته سره چې کوم فارمیټ تاسو خوږي سمپل دا فارمیټ دی تاسو سره چې لږ ماډرن وي د څه به راځي صحیح ده هغه چې کلاسیکل کلاسیک دا کلاسیک دی صحیح شو دا د سمپل دا لیول زوام دا لیول چې تاسو منظم دي کنه صحیح ده دا مانس کې دا لان لیډر غواړم صحیح شو دا لیول ختمه منظم راشي لیول غواړم لیول ختم کې او ذاتيږي د کمیزم شه یو لیول تر هغه ټول یو لیول کې شي ورخه اوکې یو لیول شو کنه شو هغه باندې کې لیول څه شي تاسو ورکه کولای کمپیوټر کې کوم شی نو هارډویر او سافټویر او اپریټنګ سیستم او پروسیسینګ نه دا هغه څه هغه لیول تاسو ورکړل ښه لیول چې ورکړل چې دا باید څه په دې غواړي چې پیج کې ډېر جنجال نه جوړي صحیح شو هغه غواړي چې دا وره لیول ته وایم شي ورته شپږو لیول ته ولا څه خبره د چې څومره تاسو لیول وي هغه متکول شي سپورټ کوي صحیح شو بل د کیسه شي دی سره میلینګ ها میلینګ څه وایي میلینګ کې میل خبره کوي ایمیل هغه چې زنه بیا مسله ها ستنه صحیح پوه شو کنه دا هیډینګ 1 هیډینګ 2 ګوره خلک خپل لیول ورته شوی دی جنا نور په ته چې آوټلاین لیول څنګه وي دا ټول شان دلته تاسو کولای سیټینګ کوي سیټینګ کوي موډیفای دا د جنا لیکل د خپل د هغه سمپل غیر انتخاب ورکړي ها هغه لیکل شوی ممزوجه دا پښتو ټکی دی کنه دا غوړي دی لګي بدل انتخاب ولا شي چې پیغام څه کوم شکل کې سره وي صحیح ده خاص دغه نو څه نشته صحیح ده table of figures table of authorities دا table of contents table of figures دې کنه کله چې مثال خبره دلته راشي دې کې بیا وایي چې ښه د انسرت سټیشن کې ورکی څه ده ته وایم څه ده ته دا انسرت ټیبل اف فیګرز کنه په هغه ټیبل څنګه فیګر کولی شي اکثر تاسو لیدلی کنه ټیبل فیګر نمبر 1.7 د شي دا غلط راځي څه ده فیګر مطلب 1.1 1.2 1.3 پوینټ کې راوستل ودا څو ګرخه دي کې ما څو ګر چینجینګ ما راوستل څه شي ما راوستل چینجینګ ما راوستل دا د شي کې بدل څه ده صحیح شو کنه د دې مې ډیزاین ورکړ صحیح شو د مې کلر ورکړ دا ترې دا اوسه ریفرنس تراشه همدغه ټیبل کې پرنس غواړي چې سیو کې سیو سلیکشن ټیبل اف کنټنټس سیو د کوم نوم باندې غواړي چې په کمپیوټر کې ورسې شو دلته بیا ګالري کې غواړي چې کوم نوٹ هغه کولای شي د ډسکشن دی مطلب کار کوي چې دا وګوره فوټو څنګه دی کې دلته پرشته نشته دا ټیکس به انتخاب کړئ اوکې ګوره ښه ټیبل فرنس تراشه نو مو ته چین نه کوته مثال احمد دا احمد دی کنه ګوره ښه دا زه غواړم څه کوم وران کوم څه کوم وران شو کنډیډیټ شو غواړم چې کوم جوړ کړو په هغه ټیبل زه راخ غواړم هغه راخ راوستل شم ابا ډیفالت سیف کیږي ډیفالت سیف کیږي خو دا شند کې دا ګوره سیو سلیکشن ټو ټیبل اف کنټنټس ګالري صحیح شو کنه
نو مطلب دا شکل دا سیټینګ دی ګو ته د پرنټ خپل سیټینګ راوستو کله د چینج کارو شته چینج کوته نو هغه ته غواړي صف کې نو د څه کولای شي دا اپشن وو اوس هغه ځکه چې ما دا خو راوسته کوم زه دغه چینج راوړې د خو ته نه ګورې اخو دغه ګورې بیا سوال نه درځه کوي دا وستا خو به خپل بیا درسي ساده او دا ګوره دې چینج راوړم څه شو کله بدلوم دا کله مې راوسته شو دغه مې غټ کړم څه شو دا مې ډیزاین وته څه شو دا زه غواړم څه کوم مخکې نه راته کنه آپشن اوس ګوره ښه اوس راځه نه دا سی وخت هغه سیټینګ سیف کې کول چې ریموو ټیبل اف کنټنټس ریموو کا ها بل څه خبره ده د ټیبل اف کنټنټس په سره ولم څه کومه دا ده کنه کنټرول وی A to text do not show in table of contents دا لیکل چې دی دا غواړم څه کوم لیول دا ته زه لیول ورکوم A to text که غواړم دا څه کې په لیول 7 کې واچي صحیح شو دلته دې ته لیول ورکړي الته سلیکشن واخلي دا لیکلو مین بورډ دی کنه دا غواړم ته په ټیکس کې واچي څه کې واچي do not show in the table دا په ټیبل کې نه شو کېږي دا ښه تراش دا اوس خو خو کنه مو څه شي راغلی نه هغه ټیبل و هم لیول کې وړي اوس ګوره ښه ټیبل ریموو شو نه ریموو شو کنه اوس ریموو شو کنه شو څه شي زه غواړم دا سټوریج څه شي دا سټوریج دا دلته په ماده ټیبل کې ونه ښیي دا زه په ټیکس کې اچوم دا مې ټیکس یو ځای راشي دا سافټویر راخلم صحیح ده اوس خو کنټینګ دی کنه دی لیول کې دی کنه دا زه غواړم چې do not show in a table of contents سافټویر شو کنه ساده سافټویر شته دی دلته نه ښیي ګوره ښه دا ولې نه ښیي ځکه د A to text مو واچو ټیکس ته مې ورځي سافټویر سره کومه دی اپډیټ شوی ها دلته اپډیټ و دا یس ورک شو کنه بل حال د لیول عمل کولای شي هر یو سافټویر د سم لیول ورکړي دا خو صحیح ده کنه بل چې د خو پوه شي اډیټ پر باندې دغه سوال نشته ان شاء الله بالکل رازو انسرت فوت نوٹ څه شي دی فوت نوٹ یو ان نوٹ فوت نوٹ څه شي دی چې مخکې په ځل هغه شی یو فوت نوٹ دې درکېږي کنه کله چې دا لیکل کې صحیح شو لیکل نو څه دا لیکل تا کړی دی صحیح شو یا سو پیج اخلم اکثر تاسو باغ کې مدلې وي د حدیث شریف کې اوسې کې قرآن کریم کوم قرآن چې ترجمه شوی وي اکثر مثال د لغات راغلي وي کنه دغه لغات په اړه باندې معلومات دی د صفحه اخره کې د دې کې فور نوٹ کېږي او ان نوٹ چې کنه چې دا ټول پیراګراف په اخر کې نوٹ کېږي دا کتاب دا مطلب دا هغه ان نوٹ کېږي او فور نوٹ کوم کېږي د خپل مغصفي کې د لغات په اړه باندې څه کوي تاسو معلومات درکې معلومات دي مثال دا تیم هغه ده کنه څه شي دلته ځل کما document څه شي document په معنی څه شي کوم document definition دی کوم څه دی کوم insert footnote کنه د document هغه څه شو د document definition څه شو collection of pages is called document صحیح شو کنه document دلته سره شو ګوره ها لیک ښکار ده کنه او زه ولا ما ته زه کوم چې دا شو را دا ګوره څه شي بلی کړي collection of pages is called document دا څه شي فور نوٹ دی خو په دې پیج کې دی ګوره ها په دې پیج کې د لیکل دا دا فور نوٹ دی پیغام اخر پیج اخر کې ان نوٹ نه دی فوټ نوٹ دی باندې پیج کې فوټ نوٹ دی باندې پیج کې باندې پیج په اندر ټکی باندې معلومات ان نوٹ د ټول پیج ختم شي یو پیج دی کنه څو پیج دی یو پیج دی یو پیج اخر کې څنګه دی معلومات دي کوئی شی مطلب باندې کنه نوٹ پیج اخر کې افره انسرت ان نوٹ او کومه ځای راغی ها
اخر انه لكل اخر د دې کوم کتاب یو څه شی په اړه باندې لیکم مثال خبره اگزامپل ډیزاین په اړه باندې څه شو ان نوٹ لیکم یونان په اړه باندې کنه دا حواله کوي ها یونان په اړه باندې دا حواله کوي design is used for example end user are also used for interface صحیح شو کنه دا څه شی واسه ان نوٹ شو ګورخه کوم ځای راغله ده د نوټونو په اخر کې ان آفرین مخکې ما کې ان نوټ ان اي ان ما کې هغه یاد دي نه اند نوټ ان نوٹ ده صحیح شو کنه یو ان ډی دا اند یو اند 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 ای ان ډی باندې راځي دا کنه څنګه طرف اسکو تاسو په خوا ډیزاین چې د ډیزاین کړه لیکه د ډیزاین تر شي ډیزاین په خبر لیکل کوم لیکل یا هغه باندې لیکل چې تاسو ته خیه ډیزاین باندې دی و ډیزاین باندې یو سیمه استفاده کوي کمپیوټر درشه او دې کې په یاد د سی بي مبارک کې موچوان یا من ارسال كذا سيد خبر لنا سيد شو خبر كذا سيد رسول كان ديزاين ده كنا قبل ديزاين شتو خا ديزاينز وكنا ديزاينز اشتغل ديزاين ده اسمه واحد ده اسمه واحد اسمه واحد ولا لا از واړی ډیزاین دې کې لاندې ته ډیزاین دې کې کوم دی ډیزاین کوم تراله سری دې کنه برا دې برا مرګ دې برم دې یو ډیزاین هغه ما ډیزاین کړی څه شو علامات اخم چې دا څه شي نوٹ باندې لکه دا غونډه ښه لکه دلته چې وخت می ته خو دې نه بل په خیر اول پیش تر اعظم آنلاین ته څه شي ویډیو تر اعظم څه شو ویډیو تر اعظم څه شي تر اعظم ویډیو تر اعظم ان نوٹ لیکم video is the part of non-numerical data سشي numerical data سشو كان وصل تراشه اول سر پیش تراشه هغه چیرته و دا ویډیو دا څو ورخه ښکاري که نه دا ګوره video is the part of the non-numerical data خو دا کوم ځای کې دی څه شو ښه بل لازم next ګوره ښه next for note کوم ځای کې یو دا دی څه شوه یو چې دا موږ سره بل کوم ځای کې بل خو نه و که نه next for note نشته که نه بله مې تراړی previous for note همدا یو دانه دی یو بل کار کوم لکه تللی شي په دې باندې مطلب next او previous تللی شي پوه شي مطلب باندې کنسپټ باندې ځان سره پوه کوي زه غواړم چې next in note راشم ان نوٹ دا دی دا ډیوایس ته نوٹ کړی ان نوٹ ښه دا دویم نمبر باندې ګورئ دا نمبر چې دی ګوره ښه په نومیریک باندې اخښلی شوی دی ښه رومن باندې سوري بل چې دی نیکسټ ان نوٹ دا د ډیزاین دا دی دا ډیزاین تھرډ نمبر دا په تھرډ باندې دی څه ده بل چې دی ته چې نیکسټ ان نوٹ ختم شو که نه درې دانې وو ښه شو نوټس مطلب دا دی د هغه علاقه یعنی هغه ایریا کومه ده چې موږ نوټ اچولی کوم ځای کې موږ فوټ نوټ اچولی هماغه ایریا موږ ته ښیي اوس ګوره فوټ نوټ ایریا غواړم زه کوم ځای کې ده دا فوټ نوټ ایریا ده که نه ده کلیکشن اف پیجز کارډ ډاکومنټ صحیح شو که نه وطن چې شو دلته ښیي دا ډاکومنټ ده صحیح ده چې غواړم ته ویو ان نوټ ایریا غواړم دا د ان نوټ ایریا ده که نه ده دا ده که نه ده هماغه ایریا ته راوړی صحیح ده که نه ښه بل لازو انزرټ سیټیشن ویل کېږي دا هم یو هغه ته ویل کېږي حوالې ته یو چا په اړه باندې وایي create source of information by citing the book article or other material it comes from دغه کتاب چا نه راغلی دی مثال د چا څوک اتر دی څوک پلانکې دی څوک دا ده که نه یو څه شی په اړه باندې پوره معلومات لیکي هغه معلومات دا بای ډیفالټ صفحې چې هر وخت غواړې لکه څنګه چې موږ پراپرټي کړو پراپرټي کې دا کمپنۍ اتر اوس ګوره دا د سیټیشن ویل کېږي څه شی ویل کېږي سیټیشن ویل کېږي add new sources ذره ته ویل کېږي ذره منبع ګوره ښه ریسورس سورس ریسورس یو شی دی ریسورسز چې مطلب یعنې ډېر جمع شي که نه او سورسز یو خبره ده سورس دغه سورس دی یو ذریعه ده
او ریسورسز ذرایات چې موږ وایو کنه منابع بشري صحیح ده کنه اوس ګوره خان دا کریټ سورس غواړم زه یو سورس جوړول غواړم څه غواړم جوړ بوکس پاړه باندې څه باندې دلته مختلف ټایپ سره دي بوکس سیکشن غواړي جورنال آرټیکل غواړي آرټیکل ان پیریډیکل غواړي څه شو کنه ریپورت پاړه باندې څه شي غواړي ویب سټ پاړه باندې یو سیکشن جوړول غواړي صحیح ده کنه ډاکومنٹ فرام ویب سټ غواړي الکترونیک سورس غواړي آرټ غواړي ساوند ریکارډینګ غواړي فلم غواړي کنه د فلم پاړه باندې براغ غواړي ټایټل سو ډایرکټر سو د کوم کار جوړ شوی دی دغه پاړه باندې څه کې حواله لیکي چاند راغلی دی چاند راغلی ته چې بوک پاړه باندې سبان بوک پاړه باندې اتور څوک دی زما اتور چې مثال خبره صحیح دی صحیح ده کنه او کارپوریټ څوک دی کارپوریټ همکار څوک دی مثال خبره عمران دی صحیح ده بل چې د مثلا بلال دی صحیح شو نه بلال فیاض دی صحیح ده کنه بلال دی کارپوریټ مطلب همکاران څوک دی صحیح ده ټایټل څوک دی ټایټل څه شي پاړه باندې دی د کمپیوټر پاړه باندې صحیح شو کم کال کې هغه شوی دی 2013 کال صحیح شو کنه کم کال کې کم سټي کې کابل کې څه شي کې کابل کې پبلشر څوک دی چا پبلش کړی دی کنه مثال خبره یا وته چې مثال خبر احمد پریس صحیح شو کنه کم مطبوع خانه راشوی دی پبلش شوی دی بس دا هغه شو آل بیبلیوګرافیک فیلډز ټول مطلب څومره چې هغه کنه ټول دغه کوي څومره دي کنه سټیټ پروینس د افغانستان دی که غواړي کنه ارکه کنه په یوه ځخه خاطر کنه د موږ پروینس لیکل کنه ریجن مثلا کته اخر شو کنه ریجن چې افغانستان شو صحیح شو څنګه اشاره کوي بلال یعنی پبلشر احمد د څه شو ایډیټر څوک دی ایډیټر څو چا ایډیټ کړی چا به چینج راوځي مثال خبره هغه باب دی صحیح شو کنه علي دی صحیح شو نو کسان بګشته والیم څه شي د سوم والیم د سوم ورژن دی مطلب خبره ده دویم ورژن دی صحیح شو نمبر اف والیم یا مثال 2.5 والیم دی صحیح ده نمبر فالیم څه شي د نوی دانی والیم هغه شي دی چندر سو دی مثال خبره جون دی صحیح شو شارټ ټایټل څه شي دی مثال د کمپیوټر په اړه معلومات شوی دی مثال دا صحیح شو کنه ټیکنالوژي دی د سینور سینر نمبر څه شي دی نمبر معیار نمبر څه شي دی دا ټول پیج سونه پیج بکی دی 900 پیج بکی دی صحیح شو ایډیشن سو دی مثال خبر کوم ایډیشن د څه ایډیشن کمنټس چې به وکړي دی مثال خبره انټر کمنټس اباوت دس اور مثال خبره کمنټ به دی this is this book is verified by Bilal important for BCS student صحیح ده کنه دا کمنټ دی میډیم درمیانه دی یا ایئر ایکسس دی کوم وخت ایکسس شوی دی د فار ایگزامپل 2010 کې صحیح ده هغه من کې ورته ولیکل یو ار ال څه شي دی هغه کې سره پیج کې سره www.څه ډاټا من یاد کړی تاسو ورته یې ولیکل څنګه کې خیر دا وسولې اکتوبر کې صحیح شو مطلب تاسو پوه شئ کنه مطلب دا دی نو تاسو مهم ده کنه ټیکنالوژي شي صحیح دی معلوم شي مونږ پیشي په دې کې دواړه شو زموږ سوالم دی شو ساده معرفت مو شو داخل اوکې کا څه شي کا اوکې کا لانګویج کوم انتخاب لانګویج انتخاب ولا شي پښتو څه شي د ډیفالت انګلیش د کتاب پښتو کې د انګلیش کې څه شي کېده اوکې دغه تاسو شي شو تاسو را 8 شو څه شو 8 شو اته زموږ عمر راغلی کنه 8 شو تاسو څه شو کنه اوس راځي اما کتاب چا پڑھا بندیو بلال عمران و فیاض او دا ګورا صحیح عمران دی بلال دی کنه دا ګورا یا دغه کتاب پر مشخص شي سټیشن ته دا هغه شو امپروف شو د ریپورت هم کولای شو د ریپورت جوړول شي هر شي کولای شي ایجنټ سورس سټیشن هغه کولای شي هغه کولای شي دا کنه یا نیو ریسورس چې بیا دوباره ريسټارټ لشتي دا کنه مطلب باندې پوه شو کنه څه لګي هم دا یا نه سر دې لګ پلیس هولډر سو د نوم څه شي چا کړی دی مانیج سورسز د جن غواړي هغه خپل کوم څه ته جوړ کړی دی کنه هغه دلته مانیج کې هغه کې ترتیب کې اتور سو ګو سخیامین او ایمان بلال دا کارپوریشن دی فیاض هم د کمپیوټر دی کوم دا هغه شی د درس هغه شی دا سو ګره ټول معلومات د اسټیشن سو د سخی ایمان بلال فیاض دی بیبلیوګرافي سره انټری د سخیامین دی فیاض دی کمپیوټر د سیکنډ ایډیشن دی والم د 2.5 باب ایډیشن جون دا ټول معلومات وره دا څه کولای شي دا دلته پکې اچوي شي غواړي کاپی کوي هم شي بل چې د پاسه هغه کاپی کې
یا مثال د ورته وایي چې ایډیټ پکې راولې ایډیټ کوي شو بس پکې موږ وکړو کنه ایډیټینګ پکې موږ وکړو دا کوم پی ډی اف ته واړو دا ایډیټینګ چې دا کار کوي کمنټ وغیرہ دا شو کوي موږ چیرته پی ډی اف پی ډی اف کې ولې کې یا دا ډاکومنت مثلا دا ټکس او د ډاټا څه شي ای ار څه شي ده تنه ای ار ته راړی څه شو مطلب وته ټکس او ټکس خامین دي سخی دي سیک 13 څه شو دا ټایټل څه شي ده کمپیوټر دی دا څه غشوي دي اتور څو دي دا کسان دي اتور د معلومات څه شي شو معنی سورس جن راکول شي دا مختلف د خپل هغه تصور کول شي سټایل کول شي د کوم چې دا هغه د ټکړې دا مختلف سټایل دا سورس مطلب څه شي دا سورس اس او سارت آرډر ته کیږي په ترتیب ته کیږي سارت آرډر بیبلیوګرافي دا بیبلیوګرافي وا بیبلیوګرافي دا کومه دا غاچا په اړه خبر لیکلې کنه دغه ته ویل کیږي بیبلیوګرافي او څنګه جوړ کنه سټیشن جوړ کړه دغه ته ویل کیږي بیبلیوګرافي اکثر تاسو دې ما کتاب نو دې کنه اوس مثال دا کتاب ځلې کما ته وی خبره عملي کنه صحیح دی دا ختم شو ټایم ختم ختم شو صحیح شو کنه بیبلیوګرافي ده ها دا ګوره کمپیوټر څه دی اتور سخی دی ها بلال دی دا څه دی بیبلیوګرافي استاده د کتاب اینڈ کې اچولای شي سٹارټ کې اچولای شي یو چا د کتاب باندې معلومات دي انده د سټیشن ته اچي چې دا کتاب د څه په اړه باندې چاته لګل کیږي چاته نه لګل کیږي دا واسه دا ټول شان دغه ته کیږي سټیشن موږ د انټرنیشنل خبره کوو نه انټرنیشنل مخکې څه کنه ځکه رانا انټرنیشنل ها دغه سبب وایي چې دا وخت کم دی نو الله توفیق هر امینو چې دا یو ورځ کې خوشو کوم چې ورځ خلاص کیږي خلاص نشو خوشو کوم چې